عزتمند درونو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی چې موسی علیه السلام خپل رب ته سوال وکړو چې اے رب ما ته داسې علم وخایا چې په هغې سره تا یاد کما او زه تا ته نږدې شمه نو الله جل شانه ورته وفرمایل چې لا اله الا الله وایا موسی علیه السلام ورته وفرمایل اے ربا دا ټول خلق وایي بلکې زه داسې اراده لرم چې تاسو ما په یو خاص څیز سره منتخب کړئ یعنی یو خاص عمل راته وښایئ ځکه لا اله الا الله کلمه خو هر څوک وایي نو الله جل شانه ورته وفرمایل اے موسی که دا اوه اسمانونه اوه ځمکې د تلې په یو چابې کې واچولی شي او لا اله الا الله دا په بل چابې کې واچولی شي نو دا لا اله الا الله دا په وزنداره وي یعنی دومره وزنداره کلمه د محترمو نو څوک چې بیا د دې کلمې ذکر کوي هر وخت کې محترمو په ناسته ولاړه په ملاسته په هر حالت کې د الله جل شانه ذکر کوي الله جل شانه په دې کلمې سره یادوي یقینا الله جل شانه په دې انسان ته څومره مرتبه ورکوي څومره عزت ورته ورکوي په احادیث مبارکه کې د دې کلمې نور هم ډیر زیات فضایل راغلي دي د موسی علیه السلام په زمانه کې یو راهب وو چې هغه 470 کاله کفر او شرک کړی وو یعنی د بتانو عبادت کړی وو او د الله جل شانه قسم نافرمانی کړی وي یو ورځ د موسی علیه السلام په خدمت کې حاضر شو او ایمان راوړو دا کلمه ویلا لا اله الا الله موسی رسول الله نو الله جل شانه په موسی علیه السلام باندې وحی وکړه چې ما دغه بنده چې کوم د مغفرت وکړو او هغه د 480 کالو کفر شرک هغه ورته په مغفرت باندې بدل کو او بل یو خبره دا محترمو چې په لا اله الا الله په موسی رسول الله په دې کې سویر کوم د حرف دي او د هر یو حرف په ایواز کې ورته ما کوم د هغه د شرک کارو ګناهونه معاف کړل محترم دا داسې او عظیم کلمه ده او دا داسې فصیحه کلمه ده چې الله جل شانه هغه کافر مشرک ته د 480 کارو ګناهونه معاف کړي بیا چې یو مسلمان وي او هغه روزانه چې کوم دا کلمه وایي د دې کلمې لاندې ژوند تیری او د دې کلمې په احکامات عمل کوي یقینا عزتمند الله جل شانه به داسې انسان مغفرت نه کوي خامخا محترم الله جل شانه داسې انسان مغفرت کوي الله جل شانه به خامخا داسې انسان بخي